ستاسې حضور ته یو غزل وړاندې کوم په دې امید چې د خوښې وړ مو وګرځي. خو د غزل نه وړاندې دوه شعرونه دي. میخانه دی که ګودر دی په همه واړو کې شر دی. میخانه دی که ګودر دی په همه واړو کې شر دی. زما دوه سکني رونه زما دوه سکني رونه یو طالب دی یو عسکر دی. غزل دی د سترګو دید رانه د اوښکو سمندر وړی دی. د سترګو دید رانه د اوښکو سمندر وړی دی. نسیمه کله دې زما ورله خبر وړی دی. تر شا مې مه وله دا خلک به پیغور راکوي. تر شا مې مه وله دا خلک به پیغور راکوي. ما خو تمام عمر مرمۍ پسې ځیګر وړی دی. او بیا به ماتم وي بیا به څومره خلک ووژل شي. بیا به ماتم وي بیا به څومره خلک ووژل شي. الله دې خیر کړي پښتنو کور له شر وړی دی. بیا به ماتم وي بیا به څومره خلک ووژل شي. الله دې خیر کړي پښتنو کور له شر وړی دی. هغه چې ما سره سنگر کې مخامخ شوي دي هغه چې ما سره سنگر کې مخامخ شوي دي. بیا داسې هم نه ده چې بچ یې رانه سر وړی دی. پښتني مینې او خالاتو په ما جبر وکړه. پښتني مینې او خالاتو په ما جبر وکړه. ما نه یې خوب وړی دی ما نه یې نظر وړی دی. عشقه ریاض فدا تر عمره لیونی پاتې شو. عشقه ریاض فدا تر عمره لیونی پاتې شو. دې خوارې برخې په کوم لور ترېنه دلبر وړی دی. هغه چې ما سره سنگر کې مخامخ شوي دي. بیا داسې هم نه ده چې بچ یې رانه سر وړی دی. تاسې ټولو ته دې په پښتنه مینه باندې ډالۍ.